عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزتمندو منګه شرک مبارک خبره شروع کړې وه، په هغې کې مو یو قسم شرک تشریح کولو چې هغه شرک فی الذات، د الله د ذات سره څوک شریکول. بیا د دې په ضمن کې دا خبره وشوه چې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د شرک فی الذات نه بچ ساتلی، چې دا راولګېږي خپل نبی خپل پیغمبر د الله سره شریک کړي، یا نعوذ بالله لکه نور امتونو په شان ته، د یهودو په شان ته، د نصاراو په شان ته، چې یهودو ویل چې عزیر ابن الله، عزیر د الله زوی دی، نعوذ بالله، او عیسایانو نصاراو ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دغسې شرک نه دا امت الله رب العزت په اجتماعي طریقې سره بچ کړی دی. د هغې اسباب، دنیا چونکې دارالاسباب دی، هر کال چې الله رب العزت په دنیا کې کوي یو سبب ورته جوړ کړي، نو د هغې دپاره هغه اسباب موږ ذکر کړي وو. په هغې سببونو کې یو سبب و هغه دا چې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشریت په قرآن پاک کې ډېر ښکاره او ظاهر کړی دی خلکو ته، چې دا یو بشر دی د عامو انسانانو په شان ته، نو دا د ده بندګي نه دی پکار، بندګي د الله رب العزت پکار. خو البته دا خبره پاتې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بشر دی. د قرآن کریم د ډېرو آیاتونو نه دا خبره ثابت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی. آیا د نبی صلی الله علیه وسلم بشریت زمونږ او ستاسو د بشریت په شان ته دی، او که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشریت او زمونږ او ستاسو د بشریت په مابین کې توپیر و فرق شته؟ نو د دې وجې نه عزتمندو د نبي علیه السلام د بشریت او زمونږ د بشریت په مابین کې د ځمکې اسمان فرق دی. که دا خبره وکړو چې نبی علیه السلام بالکل زمونږ په شان ته یو سړی دی، نعوذ بالله، دا غټه بېادبي راځي د نبي علیه السلام په حق. بشریت نه څوک انکار نشي کولی، خو البته داسې نشو ویلی چې هغه زمونږ په شان دی. دا خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر که قرآن پاک کې مثلکم راغلی دی، خو هغه مثلیت نه دی مراد، یوازې په بشریت کې شریکېدل مراد دی، چې موږ او د نبي علیه السلام سره په بشریت کې شریک یو. نور ټول په ټوله نبي علیه السلام زموږ په شان ته هغه نه دی. خپله نبي علیه السلام فرمایي، نبي صلی الله علیه وسلم به صوم وصال، د وصال روژې نیولې. وصال روژه دې ته وایي چې سړی نن روژه ونیسي، ټوله ورځ روژه وي، ماښام ته روژه ماته نه کړي، شپه تېره شي، سبا ته بیا روژه شي، سبا ماښامه پورې، دې ته صوم وصال وایي. نبي صلی الله علیه وسلم به دا روژې نیولې. صحابه کرامو عرض وکړه چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم، چې ته دا روژه نیسې، دا چې نیک کار دی، خو دا موږ هم کوو. ځکه صحابه کرامو د نبي علیه السلام اتباع کوله، هر کار به چې نبي علیه السلام کولو، دوی به دا هیله چې موږ هم دا وکړو، ځکه د نبي علیه السلام په تابعدارۍ کې کامیابي او نجات. نو نبي علیه السلام منې که صحابه کرامو لره چې مه کوئ. نو یو صحابي پوښتنه وکړه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا که نیک عمل وي ته یې کوې، نو موږ ولې منې کوې؟ نبي علیه السلام وفرمیل چې ایکم مثلي، کوم یو په تاسو کې زما په شان ته دی. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم مثلیت نفي کوي، ایکم مثلي، کوم یو په تاسو کې زما په شان ته دی، یعنې ټول په ټوله ګوره تاسو زما په شان ته نه. انی ابیتو یطعمني ربي ویسقیني، زه خو شپه تېرومه په داسې حال کې چې ما ته الله خوراک راکوي، اسکاک راکوي. نو زما په شان ته تاسو نشئ کېدی. تاسو دا نورې روجې نیسئ، خو د وصال روژه طاقت تاسو نشئ لرلی، هغه زه لرمه. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم خپله هغه مثلیت څه کړه، نفی کړه. دارنګې حدیث پاک کې راځي چې نبي صلی الله علیه وسلم به چې په جاینمازو په صف ولاړو، مخ به یې قبلې طرف ته و، دا شاته دا صف به ټول نبي علیه السلام ته ښکارېده. موږ خو چې تر څو دغسې سر وانړو شاته راته څوک ښکاري نه. نبي صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا ورکړی و چې شاته خلک به نبي علیه السلام ته ټول ښکارېدل چې په صف کې څوک ولاړو. دغه رنګې ټولو کې لوی فرق د نبي علیه السلام او زموږ او ستاسو هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت ورته فرمایي قل، ای نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته ووایه انما انا بشر مثلکم، زه ستاسو په شان ته ګوره یو بشر یم. فرق ګوره ډېر لوی فرق شته دی. یوحا الیه، ما ته وحي کېدی شي. دا غټ فرق دی د نبی صلی الله علیه وسلم او زموږ ستاسو په مابین کې، چې نبي علیه السلام ته وحي کېږي او موږ ته چې دی وحي نه کېږي. نو معنا دا دی چې نبي علیه السلام دې کې شک نشته چې بشر دی، خو البته بشریت د نبي علیه السلام او زموږ د بشریت دا توپیر او فرق لري. بله خبره د ده په ضمن کې عزتمندو دا خبره ده چې نبي علیه السلام چې بشر دی،
آیا نبی صلی الله علیه وسلم دا یو مسله ده. الحمدلله افغانستان کې خدا اختلافات ډېر نشته دی. دا پاکستان کې دا شیان ډېر دي. په یو وړو مسلو باندې خلکو مناظرې دي، اختلافات دي. نو بشر او د نور په مابین کې چې نبی علیه السلام آیا نور دی او که بشر دی، نو دا یو مسله ده. علما اکرام دا ذکر کوي. نو دې کې هغه د اعتدال او د عدل خبره دا ده چې یو سړی که دا ووایي چې نبی علیه السلام بشر دی او نور نه دی، نو دا خبره هم صحیح خبره نه ده. او که یو سړی دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم 100% نور او بشر نه دی، نو دا خبره یعنی یو نه انکار کول هم دا 100% غلطه خبره ده. حقیقت نو څه شی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یوازې بشر هم نه دی، یوازې نور هم نه دی. نو علما فرمایي چې هر انسان چې دی دا جوړ دی د دوه شیانو نه. یو دا خاورین بدن دی، بل په دې کې دننه روح دی. الله رب العزت په انسان کې روح اچولی دی چې دا روح چې د خپله یو نورانیت رڼا لري، یا نقطه نوري. یا هغه علامه اقبال یو شعر ویلی دی چې دا د رڼا هغه شی چې هغه روح دی، یا نقطه نوري. بیا فرمایي چې هغه شعر زما ذهن نه ووته چې هغه فرمایي یا دا نقطه نوري دی او دا خودي. وای دې انسان کې دا خودي چې زه وایم چې زه یم، زه دا خبرې کول، دا زه ویل، دا نقطه نوري دی، هغه روح دی. او وای د دې خاکی بدن په منځ کې شرار زندگی، دا هغه بسر کې د ژوند په دې کې موجود دی. دننه هغه داسې یو شعر هغه ویلی دی. نو معنا دا دی چې انسان د دوو شیانو نه جوړ دی. یو چې دی دا خاورین بدن، بل د هر انسان، بل په دې کې دننه روح دی چې هغه نورانیت لري. نو د دې وجې نه هر انسان چې دی مرکب دی د دغه دوو شیانو نه. او دغه رڼا چې دی دا بیا په آخرت کې انسان سره وي. چې کله انسان په دنیا کې دا باطن باندې خواري وکړي، دننه یوازې خواري هلې ځلې او محنت د ده په د جسماني په د خاورین بدن باندې نه وي، بلکې د باطن ته کار کوي، نو د انسان را لګېږي د خپل نورانیت هغه باطن دا زیاتوي. لکه الله رب العزت په سورت حدید کې فرمایلی دي چې دا هغه رڼا دی چې په قیامت کې هم د انسان دا په کار راځي، او تر دې چې په صراط باندې چې انسان تېرېږي دغه رڼا به د انسان سره وي. بیا د ټولو انسانانو په خپل مابین کې تفاوت دی. چا کې دا رڼا ډېره وي او چا کې د هغې د اعمالو مطابق، چا کې څومره اعمال دي د هغې د اعمالو مطابق چې دی د هغې سره رڼا وي. سورت حدید کې الله رب العزت فرمایلی دي د دغې رڼا په باره کې. یوم ترى المؤمنین، الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم ترى المؤمنین والمؤمنات، ای مخاطبه، ای کتونکیه، کله چې ته ووینې مؤمنان سړي او مؤمنان زنانه، یسعى نورهم بین ایدیهم، منډې به وهي رڼا د دوی مخې نه. دوی به روان وي او دوی سره به داسې رڼا وي چې د دوی مخه به رڼا وي. نورهم بین ایدیهم وبایمانهم، ښي طرف ته هم دا رڼا روان وي. بشراکم اليوم جنات، زیر ستاسو نن ورځ جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. دا هغه ورځ ده چې هر انسان سره به رڼا وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ځینې انسانانو دومره ډېره رڼا به وي چې د مدینې نه تر صنعاء یمن پورې، یمن کې یو ښار د صنعاء ورته وایي، تر صنعاء پورې به د هغې رڼا رسېږي. داسې خلک هم شته دی چې هغوی په باطن خواري کړی دی، خپل باطن اصلاح کړی دی. نو الله رب العزت فرمایي ځینې داسې خلک هم شته دی چې د قیامت په ورځ باندې به داسې رڼاګانې وي چې لا د دوی د خپو ځای ورته ښکاري. خدا هم نیکبخته او خوش قسمته خلک دي چې دوی رڼا چې دی دومره وي چې د دوی مزل پکې ښکاري او دوی هغه ځای سړک کتی شي، لاره کتی شي. ځینې هغه خلک به هم وي چې هغوی سره رڼا نه وي. دا خبره د الله رب العزت دی. الله رب العزت فرمایي منافقان هغه خلک دي چې هلته به بیا ورسره رڼا نه وي. دوی به خلکو ته وایي چې لږ مؤمنانو ته چې لږ موږ ته هم رڼا راکړي. مؤمنان به ورته وایي چې دا رڼا د دنیا نه ځان سره راوړل کېږي، دلته نشته. چا چې په دنیا کې دا رڼا ځان ته جوړ کړی دی هغه سره شته یي، بېرته لاړ شي دنیا ته، هلته نه ځان سره راوړي. یوم یقول المنافقون والمنافقات، په کومه ورځ چې منافقان سړي او منافقانې ښځې دا به ووایي للذین آمنوا مؤمنانو ته انظرونا، لږ ایثار شئ موږ ته ودرېږئ، نقتبس من نورکم، چې ستاسو د رڼا لږ رڼا واخلو موږ هم، چې موږ تیاره کې پاتې شو، دا به څه کوو موږ. قیل وبه ویلی شي ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اواز به وکړی شي د ملایکو د طرف نه، یا همدغه مؤمنان به بېرته اواز وکړي
چې ارجعوا وراءکم بیرته لاړ شي دنیا ته دا رڼا خلک په دنیا نه ځان سره راوړي په دنیا کې تاسو دا رڼا ځان ته نو جوړ کړئ معنا دا ده چې د انسان دا باطن نو دا روح چې ده دا منور کیږي دا روښانه کیږي دا په څه باندې دا په نیکو اعمالو باندې دا چې انسان کله خپل باطن ته متوجه شي خپل نفس د صفایي خیال وکړي چې زما نفس کې زما د دنیا حرص دی هوس دی په دې کې د دنیا محبت دی په دې کې د مؤمن سره حسد او کینه ده په دې کې بغض دی نه دا ټول مرضونه باطني په دې کې تکبر دی دا باطني مرضونه چې څوک څومره ختموي نو د انسان کې همدا نورانیت ډیریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا نورانیت دومره ډیرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خاورین بدن باندې د نورانیت بالکل احاطه کړو نو داسې و لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو مجسم نور ګرځېدلی نو په دې معنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ ویلی شو چې نبی علیه السلام نور دی خو البته که داسې ووایو چې نبی علیه السلام نور دی بشر نه دی دا خبره بیا د خطرناکه خبره ده بیا د قرآن د آیات نه انکار کول دي چې الله فرمایي بشر دی موږ وایو چې نه بشر نه دی او نور دی نه بشر دی خو دې سره سره نبی صلی بشر به څنګه نه چې نبی علیه السلام د عبدالله او د آمینه بچی دی د عبدالمطلب نوسی دی هغه یو انسان و هغه باندې تکلیفونه او مصیبتونه راتلل په غزوه احد کې نبی علیه السلام زخمی کړی شو د هغې نه وینه لاړه بیا بېهوشي پرې راغی دا ټول هغه شیان دي چې د بشریت تقاضاوې دي نو دا ټول شیان په نبی علیه السلام کې وو خو البته نبی صلی الله علیه وسلم دې سره سره یو مجسم نورو نبی علیه السلام د باطن باندې دومره خواري کړې وه چې هغه ټول نورانیت ګرځېدلی و نور ګرځېدلی و نو یو سړی که دا ووایي چې نبی علیه السلام نور دی خو بشریت نه په دې معنا چې انکار ونه کړي نو دا خبره 100% صحیح ده خو بشریت نه به انکار نه کوي چې بشر دی خو نبی علیه السلام نور ګرځېدلی دی نو عزتمندو دا خو تر دې حده پورې د شرک فی ذات خبره وه د خلاصه شوه نو دنه وروستو د شرک فی صفات خبره یعنی هغه شرک چې د الله سره په صفاتو کې یو انسان شریک جوړوي نو شرک فی صفات په باره کې لږ دې باره کې احتیاط هغه ډېر فهم او دې باره کې ډېر علم پکار دی نو د دې وجې نه که دا یو چا سره پوره معلومات نه وي نو شرک فی صفات کې انسان اخته کېدی شي ځکه زمونږ ژبه دومره قاصره ده زمونږ دا ژبه چې د موږ وایو چې دا پښتو فارسي دا ژبه مراد دی دا دومره قاصره ده چې یو صفت موږ الله ته ثابتوو همدغه صفت چې یو بنده ته ثابتوو نو موږ هغه فهم او درک موږ نشو کولی چې ګوره دا صفت چې الله ته ثابت شي نو په دې معنا به او که مخلوق ته موږ دا صفت ثابتوو نو بیا په دې معنا باندې نو د دې وجې نه نو الله رب العزت ګوره علیم دی الله رب العزت چې دی عالم دی الله رب العزت علامه دی عالم موږ انسان ته وایو چې فلان کې عالم دی نو ګوره دې کې به څه فرق انسان کوي تر څو چې یو انسان سره صحیح علم موجود نه وي د دې شیانو په باره کې یو قاعده زه بیا وروسته انشاءالله وایم که دا انسان په ذهن کې نه وي نو دا انسان په شرک فی صفات کې د اخته کېدو خطره د دې انسان شته دی چې کله دا قاعده چاته معلومه نه وي د الله رب العزت وجود شته دی خو د الله رب العزت او د انسان وجود هم شته د الله علم شته د انسان علم هم شته د الله قدرت شته د انسان قدرت هم شته د الله بصر یعنی لیدل الله بصیر د انسان هم موږ هم تاسو هم بصیر یو الله چې دی سمیع دی موږ تاسو هم یو نو څه فرق دی زمونږ او د الله رب العزت د صفاتو په مابین کې نو د دې وجې نه یوه قاعده علماو ذکر کړې دی چې دا قاعده کله یو انسان په ذهن کې وساتي نو غالبا الله رب العزت به انشاءالله دا انسان د شرک فی صفاتو نه بچ ساتي هغه دا دی چې د الله رب العزت وجود شته دی د مخلوق وجود هم شته خو فرق څه دی د الله وجود چې دی هغه ذاتي دی او د مخلوق وجود چې دی عطایي دی موږ تاسو یو وجود لرو خو موږ تاسو دا وجود بل چا راکړی الله رب العزت موږ ته دا وجود راکړی خو الله رب العزت وجود هم شته خو هغه عطایي نه دی هغه ذاتي دی خپله الله رب العزت موجود شوی دی بل د الله صفتونه هغه چې دي ذاتي دي او د انسان صفتونه هغه عطایي دي الله ورته ورکړی یو انسان عالم دی دې ته علم چا ورکړی الله رب العزت یو انسان سمیع دی اورېدونکی دی دا سمع طاقت انسان ته چا ورکړی الله ورکړی نو معنا دا ده چې د انسان صفتونه عطایي دي عطایي دا معنا چې بل چا ورکړی شیان دي دا خپله ذاتي انسان کې نشته الله ورکړي دي ورته دغه رنګې د الله وجود چې دی دا قدیم دی قدیم څه معنا همیشه نه و
او د انسان وجود چې دی دا حادث دی معنا یو وخت کې نو بیا پیدا شو هل اتى على الانسان الله رب العزت فرمایي حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په انسان باندې یو وخت راغلی چې هیڅ د چا نوم نه اغسته بیا پیدا شو خلکو نوم ورته کېښود بیا دنیا کې هغه وجود کو بیا ورو د کور خلکو نه علاوه بیا ګاونډیان وپېژنده بیا کلي کې مشهور شو څومره چې انسان لویږي خلک یې پېژني نو یو وخت انسان باندې داسې راغلی الله رب العزت فرمایي چې دا انسان هېڅ چاته یاد نو چا یې ذکر تذکره نه کول نو د دې وجې نه د الله وجود قدیم او د انسانانو وجود چې دا حادث دی د الله صفتونه هم داسې قدیم دي څه معنا د الله علم شته د الله علم قدیم دی لکه وروسته به ووایو نو او د انسانانو علم څه شی دی هغه حادث دی نو پیدا شو یو وخت کې انسان سره هېڅ معلومات نه الف او بام نه پېژني د تعلیم حاصل کی خواري وکړي محنت وکړي بیا دا انسان چې دی عالم شي ساینسدان شي یو بل ډاکټر شي دا علم چې دی ده حاصل که خو دې ته علم حادث وایي دا وجودي علم نه دی دا حادث علم دی دا حادث علم دی قدیم نه دی بل د الله وجود چې دی هغه غیر محدود دی محدود معنا معلوم نه دی بې انتها دی غیر محدود بې انتها دی او د مخلوق وجود چې دی د ده انتها معلومه ده دا متناهي دی دا ختمېدونکی دی محدود دی نو دغه رنګ د الله رب العزت صفاتو کې موږ یو صفت نو دا خو د الله د وجود باره کې د ذات په باره کې خبره وکړه د الله د صفاتو په باره کې چې الله رب العزت هم عالم دی یو انسان هم عالم دی د دواړو په مابین کې څه فرق شته هغه دا دی چې د الله رب العزت علم هغه ذاتی دی الله ته چا ورکړی نه دی الله سره خپله دا معلومات شته خو د انسانانو علم که هر څوک وي که ملایک ولې نه وي که پیغمبر ولې نه وي که نبي ولې نه وي دا عطایي دی دا ذاتي نه دی الله ورته ورکړی اوله سپاره کې الله رب العزت د ملایکو نه پوښتنه کوي چې انبئوني باسماء هؤلاء تاسو ما ته خبر راکړئ د دغه شیانو د نومونو په باره کې ملایک ورته څه وایي خپل اقرار کوي ملایک ورته وایي چې قالو ملایک ورته ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا پاکي د تا لره ای زمونږ ربه لا علم لنا موږ سره علم نشته الا ما مگر هغه علم علمتنا چې تا موږ ته ښودلی ګوره دا کوم علم یادوي عطایي علم چې الله ورته ورکړی دی هغه علم الله رب العزت موږ سره شته چې تا موږ ته راکړی نور موږ سره ذاتي علم کوم نشته نو دې باره کې معلومات موږ ته الله رب العزت تا نه دی راکړی نشته د کومو شیانو باره کې چې تا معلومات راکړی هغه شته دی دغه رنګه د الله علم قدیم دی ډېر پخوانه د انسان علم او د الله نه سوا چې څومره څوک دي که پیغمبر دی که ملایک دی د دوی علم چې دی حادث دی یو وخت کې نو بیا الله رب العزت ورته ورکړ درېیمه خبره د انسانانو علم چې دی د الله علم چې دی هغه غیر محدود دی غیر متناهي دی نه ختمېدونکی بې انتها دی مطلق دی او د الله علم څنګه دی د الله دا د مخلوقاتو علم دا چې دی محدود دی معین دی او متناهي دی ختمېدونکی دی نو کله چې په دې خبره باندې موږ تاسو عزتمندو ذهن خلاص شي نو الله رب العزت انشاءالله غالبا موږ تاسو به په شرک کې نه اخته کېږو چې د انسان علم او د الله علم کې فرق شته د انسان د وجود او د الله وجود کې فرق شته د الله رب العزت هر صفت او د انسان د صفت په مابین کې فرق دی نو دغه درې شیان چې انسان په ذهن کې ولري نو بیا انشاءالله خبره اسانېږي خو البته د دې په ضمن کې یو بله خبره ده چې آیا پیغمبرانو ته علم غیب آیا شته که نشته ځکه د علم مسله راغی نو دا هم یو مسله ده د علماو په مابین کې چې آیا علم غیب پیغمبرانو ته شته که نشته نو د علم غیب په مسله باندې به انسان اله پوهېږي چې کله د علم غیب تعریف دا وکړي نو علم غیب دو تعریفونه علما کوي یو تعریف د علم غیب دا دی چې بغیر د چا د ښودنې نه انسان ته یو علم حاصل شي په خپله په دې معنا باندې علم غیب چې دی یو انسان ته هم نشته ملائکو ته هم نشته پیغمبرانو ته هم نشته چې په خپله یو انسان علم حاصل کړي الله رب العزت هر انسان ته الله علم ورکړی دی او یو د علم غیب تعریف دا دی چې هغه شیان غیب هغه څه ته ویل کېږي د غیب تعریف چې هغه د انسان د سترګو نه پناه وي یو هغه شیان دي قرآن کې دو شیان ذکر کېږي عالم الغیب والشهاده شهاده څه ته وایي هغه شیان چې سترګو وړاندې وي د اسمان موږ کتی شو د غرونه کتی شو د ځمکه کتی شو ستوري راته ښکاري نور ښکاري دې ته شهاده وایي غیب څه ته ویل کېږي هر هغه شیان
چې انسان د سترګو نه پناه وي لکه عالم الاخره چې جنت او جهنم دی دا زموږ او ستاسو سترګو نه پناه دی جنت او جهنم موږ تاسو نه دی لیدلی همدغه رنګې ملائک زموږ او ستاسو سترګو نه پناه دي دا نه په میکروسکوپ کې څوک کتی شي نه په ټیلیسکوپ کې څوک کتی شي یو شي کې انسان ته دا طاقت نشته چې دا شیان معلوم کړي چې نشي معلومولی نو په دې معنا باندې علم غیب پیغمبرانو ته شته هغه څه معنا چې هغه شیان چې زموږ د سترګو نه پناه دي ځکه یو پیغمبر چې پیغمبر کیږي نبی کیږي الله چې الله رب العزت څه معلومات ورته پیغمبر ته ورکړي لکه ابراهیم علیه السلام مبارک راځي وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته ما د اسمانونو د ځمکې بادشاهي او نظام ورته ښودلی نو هغه کوم چې الله باطني هغه پټ نظام دی الله روان دی چې د الله استخبارات دي هغه پولیس دي هغه فوج دی چې هغه ملائک زموږ او ستاسو په اوږو ناست دي موږ هر عمل چې کوو هغه لیکي نو دا ټول دا نظام الله ابراهیم علیه السلام ته ښودلی او بله خبره دا ده چې نبی علیه السلام کله معراج په باندې بره لاړه نو نبی علیه السلام پیغمبران ولیده سدرة المنتهی ولیده جنت یې ولیده جهنم یې ولیده دا ټول هغه شیان دي چې غیب او علم دي موږ تاسو نه دي لیدلي خو نبی علیه السلام لیدلي نو په دې معنا باندې علم غیب پیغمبرانو ته شته او الله رب العزت په قرآن پاک کې هم ذکر کړي دي په سورة الجن کې هم راغلي او یو بل سورت کې هم دا خبره شته چې الا من ارتضى من رسول بعضې رسولانو ته الله علم غیب ورکړی دی دا علم غیب نه ده چې ځان نه هغه ته یو شی معلوم وي نه الله ورته ښودلي دي څوک ورته انباء الغیب وایي څوک ورته علم الغیب وایي په دې معنا باندې پیغمبرانو ته علم غیب شته نو عزتمندو نو دا زمونږ دا دوه درې جمعې بحث چې دا علمي بحث و دې ته لږ سړی تنګېږي هم نو انشاءالله آینده کې به بیا نور د شرک په باره کې چې کوم مسایل دي هغه بیانوو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي